عمر فاروق په خیر راغلی. السلام علیکم وکیل خان صاحب، تاسو ډیره مننه چې تاسو مال ټایم راکو. موږ سره خبرې اترې کوي. څومره مدته دی شو په امریکا کې؟ زما تقریبا 2.5-3 میاشتې وشو دلته کې په میساچوسټ بوسټن کې. صحیح 2.5-3 میاشتې په میساچوسټ باسټن کې وشي. د خپل کوتونکو اوریدونکو ته میساچوسټ د امریکا هغه ریاست چې تعلیم لپاره ډیر زیات مشهور دی، چېرته چې ډیر لوی یونیورسيټي دي لکه د هاورډ او دغه شانتي MIT او پلانې او ډینګري بل غټي یونیورسيټي دي پکې. نو دا وخت عمر فاروق موږ سره دا غزنه ملګری شوی دی. 2.5-3 میاشتې وشو. تاسو خپل مور لا سره پراټیم لا یادېږي که څنګه؟ یاره ډیر زیات او مس کوم زما فرست ټایم دی، زما سره انټرنیشنل ایکسپوجر د دې نه مخکې نو په لومبي ځل لیک سړی وي داسې چې دوره لري راشي. ظاهره خبره ده. صحیح. او دا ریسټل لیک راکم ځای پاتې کېږي داسې شی دی دا راته وایي. دا خو زمونږ روم دی، فلیټ هم نسل دی، اپارټمنټ هم نسل دی. څو کسان پکې پاتې کېږي؟ روم کې مونږ فلحال 2 کسان یو. کومه پښتانه؟ نه یو ما سره انډین دی. انډین خاطر مطلب دا چې یو بل سره لګي کنه غلطه کې کلی وطن کې یو بل ته ټینکونه برابر کړي. یاره الحمدلله ما سره خو لکه دونه خمل او شو چې زمونږ گیجټس او زمونږ ریسورسز او زمونږ بانک اکاونټ یو ځای یو بل سره. الحمدلله. صحیح زه سمره چې خوشاله یم. دغه سټډیز د سی روان دي اوس اډمیشن نشوي دی. اډمیشن مې شوی دی او سټډیز خري د دې ځای لیک سټډیز ټف دي. اول کې ما کتل چې خلک دلته د دې پریفرنسز کم دي. سټډیز لیک ټف دي خو لایک امپوسیبل نه دي، ګران نه دي زموږ لپاره مانیج کول. نه هیڅ امپوسیبل نه دی د دنیا کې چې کم دی نو مشکل کې دي شو خو امپوسیبل مطلب آسان ناممکن نه وي. خو راځم ته پروسې ته سټوډنټ ویزه ته د سټوډنټ ویزه په F1 ویزه ته راغلی کنه؟ کریکټ F1 ویزه باندې. هغه اوریدونکو کتونکو چې مونږ ګوري دی وخت زه باغی ته دا وایم چې F1 F the letter F کنه 1 number 1 دا تاسو په ګوګل کې ورکه تاسو په F1 ټول ډیټیل راشي. خو اوس تاسو ته چې کم دی نو د عمر فاروق نه تاسو کوم چې هغه خپل طریقې کار وای. عمر فاروق دا راته وایا د F1 ویزه ته پته څنګه ولګي چې په دې باندې F1 ویزه باندې خلک امریکا ته سټوډنټ په توګه دي چې دا څنګه معلومات شو تاسو؟ F1 ویزا یاره که زه تاسو ته بیسیکلی ویم زما خو داسې پلان نو د بهر د پاره. ما خپل MBA فاینانس کړی د صوابۍ د اسلام آباد نه، بهر یونیورسيټي اسلام آباد نه، او ما خپل BBA د صوابۍ نه کړی د خاص هغه ځای نه. او نه زما سره تعلق داسې های پروفایل سکولینګ هم زما ګورنمنت سکولینګ کې شوی دی. نو زما سره داسې پلان نو چې زه بهر لړ شم. خو زما رور ډېر خواهش و چې دی بهر لړ شي. نو ما بیا هغه ته وی چې څه پروسس دی. نو ما لږ په آنلاین نیټ باندې سرچ کړو، ډیفرنٹ یونیورسيټیز مې سرچ کړل او بیا راته پته ولګېده چې یونیورسيټي مطلب دا خبرې به تاسو کوو کنه چې ساده ټکو کې مختلف یونیورسيټي دی ولټولې په آنلاین ګوګل سرچ ګوګل ما د ژوندې لري مختلف یونیورسيټي ما ولټولې. اول مې وکړې چې کومې یونیورسيټي دي زما سپیشلایزیشن چې کوم دی، زما چې کوم مهارت او کوم کې ما کړو، زما د بزنس سبق ما ویلو. نو ما وی چې زه به د خپل سبق کنټینیو جاری وساتم چې مخکې زه په دې کې وکم. نو هغه سره چې کوم تړلې یونیورسيټي وي هغه مې وکتلې او هغه ته مې بیا اپلای وکړه. نو په ډېرو یونیورسيټو کې زما لکه سلیکشن شو او هغه نه پس الحمدلله چې ما ته ویزه پروسس شو. سلیکشن استاد خبرې پس لنډو ټکو کې خپل کتونکو ته خپل ولګره دا خبره چې کوم مو پښتاني مونږ ګوره چې کم دینو په ساده کې پویګو کنه زړه چې دینو ساده ټکو وته کنه او دا خبره په ثواب واله لهجه کې به وته کوم مال ثواب له راځي پای کې خبرو کنه. نو اوس دا سیدا چې ته چې تا په ګوګل کې سرچ کړې په امریکا کې یونیورسيټي تا MBA کوله بزنس ایڈمنسټریشن فاینانس کې کو مارکیټینګ کې کو ما الریډي فاینانس کې کړو. نو ما هغه فیل کنټینیو ساتو. سپیشلایزیشن مې پکې بیا کو یو سپیشلایزیشن دې پکې کو سیدا سپیشلایزیشن دې کو نو MBA دې کړو ماسترز دې کړو بیا دې پکې کې سپیشلایزیشن کو. نو هغه سره تا د MBA یا د بزنس سکولونو په امریکا کې بزنس انالیټکس یو سبجیکټ می چوز کو. صحیح. نو تا یونیورسيټي په امریکا کې لټول شروع کړو او دا غي نه پاس چې کم نه نو تا په میساچوسټ کې په مختلفو یونیورسيټو کې اډمیشن وشو. څومره یونیورسيټو کې اډمیشن شیو دلته په امریکا کې چې تا او ته داخل تا تر زما خو درې څلور یونیورسيټیز کې شیو هغه ټولو کې مې شیو. هاورډ کې مې شیو، دوه درې یونیورسيټیز کې مې نورو کې شیو. ها صحیح. هاورډ کې دې شیو. هاورډ په one of the oh my god کنه موږ له زلو کو او خیر کی زړه چې کمن هاورډ کې د اډمیشن شو او په مختلفو یونیورسيټو کې ستا اډمیشن شو او بیا دا غي پروسس د څنګه شروع کو چې اډمیشن دی کوم کوم یونیورسيټي کې دی وخت کې ته تاسو دام نه ویل غواړم چې ته ماته یونیورسيټي نوم واخلو کوم یونیورسيټي کې چې ته یې دی وخت کې سبق پکې وې زده کړې پکې کې نو دا تا چې کمن د دې پروسس د دې عمل د څنګه شروع کو بیا پروسس اول کې چې ما کو نو خلکو وی چې امریکا خو امپوسیبل لزکه زما پاسپورت بالکل فرش او زه بهر زما انټرنیشنل ایکسپوجر نو شوی نو دای ما ته وی چې لایک US خو ډیر زیات ټف ته ځکه یون ته US ویزه نه ملاوي کی او زما قدرتی اول نه دا خواهش چې زه صدا سه کار وکم چې یونیک او زما اکثر چې کوم چیز خلک وی چې لکه دا ممکن د هغه کې مزه را کوي
نو ما سرچ کې چې کله مې یونیورسيټي سرچ کې نو پروسس په ګوګل باندې بالکل سټپ وایز پروسس ټول پروت دا غي یونیورسيټي لومبه معنی دا غي اپلیکیشن فی غواړي اپلیکیشن فی اکثر خلک یریږي دا غا ډیپند کی $35 to $45 ما ته خواغه وخت کې تقریبا دا $35 کو سورو ایگزیکټلی ما ته یاد نه دي اپلیکیشن پروسیسینګ فی ورته وي هغه مې فل کو او دا غي نه پس یونیورسيټي سټپ بای سټپ ریکوایرمنټ باندې وکړل زما ټول ډي ام سیز باندې وغوښتل زما ټول اکیډمیک ریکارډز چې زما نه وغوښتل بیا یونیورسيټي ماته وی ته ماته یو اسې ولیکه یو پراپر اسې ما غي ته پراپر اسې سبمټ کا بیا ماته دا وی چې ستا فیوچر څه پلانز دي هغه مې ورته په اپلیکیشن فارمیټ کې سبمټ کړ دا هغه نه پس یونیورسيټي ما نه دا ریکوایرمنټ وکړل چې دا چې کوم ډیګري ته حاصله دا به ستا په پاکستان کې څنګه پکاريږي دا سکل چې ته کوم اکوایر کې د دې به د خلکو څنګه بینیفټ کې هغه پروسس چې زما او شو بیا زما یو انټرویو وشو که زه تاسو ته وایم کتونکو ته زما 60 منټس انټرویو و چې ما ته کال لاله نو زه حیران شوم ما ځکه زموږ په پاکستان کې چې د ټول نه ټف ټیسټ سی اس اس ته سی اس اس انټرویو 60 منټس ني چې ما ته میسج رااله ما مرګري ته خو مې لکه 60 منټس انټرویو دستا دا وګوره نو ما ورته را ټیک ته بس زه تیار یم نو هغه راته 60 منټس انټرویو واغستا په 60 منټس کې ډیفرنٹ قسم کوېسچنز دا غي 60 منټه ستا انټرویو و مرکه دی وا د یونیورسيټي د چارواکو سره او هغه ته نه تاسو کول ستاد کوم دینو ستا په باره کې ستاره تعلیم په باره کې ستانه ځان نه پویا کو کنه چې واګی د تعلیم لراځي کنه چې کوم دینو چې بیا چې یلو کې ایگزیکټلی هغه کې صرف د بیسیک انټروډکشن نواله زما انالیټیکل ثینکینګ زما کریټیکل ثینکینګ ډیفرنٹ قسم کې کوېسچنز چې زما ډیفرنٹ اپټیټیوډ ټیسټ هغه یو کې چې څنګه هم زما ایجوکیشن سره د زما د انګلیش فلوئنسي سره د زما کریټیکل ثینکینګ هغه ار سیز هغه انالایز کوم کم ځای کې جابس کړی دي زما ټیم ورکینګ کلابوریشن زما لیډرشپ سکلز دا ټول چیزونه هغه په هغه کې انالایز کړل زما دا غي سړنه وکړه دا غي جایزه واغسته چې تاسو مره په وبو کې او سمره د وبو د پاسه ایگزیکټلی تاسو ته پته ده چې 60 منټس کې وسړی تا نه کم کوېسچنز کمان اکثر مرګري فرندز تاسو کوي چې تا نه کم قسم سوالونه وشنو زور تام 60 منټس چې داغه په خلاص سم راتلل هغه ناسي هغه سایکولوژیست او دغه ارسناسي نو هغه ستا هر ډایمنشن او هر انګل سټډي کوي نو هغه ټول زما غي سټډي کوي یو خبرو کوم غوړه چې کوم دی عمر فاروق تاسو ته کوم خبرې کوي په انګریزي کې ځنی توري کوم ځنی لفظونه ځنی ټکی کاروي دا چې یو تړې تعلیم یافته وي او ماستر یا د سپیشلایزیشن د لپاره راځي نه به پوهیږي اوس لکه کنه ځنې کسان چې کوم نه دا جوړ شوی نه پوه شم تاسو په خبره سي مګور ځنې ټرمز دي کنه ځنې شیزونه دي چې هغه مونږه ایجاد کړی نه چې اوس مثال په توګه ته عمر فاروق ته خپل مور خپل تعالی نوم یې خره عمر فاروق زه خو ته خپل نوم نشم غسته چې ته پلانې کنه تا نوم عمر فاروق کنه نو عمر فاروق ته کنه داسې بنوي او دا زه وکیل خان هم زه خپل کور کې پیدا شم زه عمر فاروق نشم کېده او ته وکیل خان نشه کېده کنه او کېږي نو بیا غیله لپاره ډېر پروسس او ډېر طریقې خو نه وي اوس راځم دیتا نو مسله دا ده چې اوس خبره دا کول غواړم چې تاسو مطلب دا ټول پروسس او دا طریقې سره کې دي چې ډېر خلکو لپاره دا یو مشکل عمل وي خو په خبرو کې ویلو کې خو په کولو کې چې کله راشي نو دا دومره ګران نه دی دا ځکه چې عمر فاروق لومبني کس نه چې سره د تعلیم د سلف فاینانس باندې یا په خپل مالی مرسته باندې امریکا ته راغلی دی تعلیم لپاره ما ډېرو ګڼو سټوډنټانو سره خبرې کړې دي خو ټول هم دغه طریقې کار وي دا تاسو ډېر لپاره بیانوم چې د عمر فاروق د تجربو نه تاسو رڼا فائدہ واخلئ $15 د جمع کړو بیا د ورپسې فارم د ډمه اړ یو یونیورسيټي چې سړی زی ځکه داخله کینو فارم خو بډا کوي کنه دا غ فارم د یونیورسيټي فیس وی د زنه نوي نو چې یونیورسيټي اپلای کړو دا غي $15 بیا دغه پروسس شروع شو انټرویو کې د تاسو نو وکړلو او انټرویو نه پس بیا څه چلو شو عمر فاروق انټرویو نه پس دای تاسو له یو افر لیټر درکې افر لیټر دای چې تاسو ایکسپټنس او شو یونیورسيټي انټرېستډ د چې تاسو ته بقایا ایجوکیشن ارسه پروواید کی دا غي نه پس پاغی تاسو له بل ډاکومېنټ درکې چې I-20 ورته مونږ د I-20 په بنیاد باندې تاسو څه کوي تاسو ویزه ته اپلای کوي DS-160 فارم فل کوي دلته یو بل خبر اډ کوم چې زما په US کې ایسوک نو زما فیملی ټوله په ګلف کې دا په میډل ایست کې دا UAE دبي سعودي عربیا هغه کې دي نو زما دلته اول خبره چې سوکونه زما چرته ریفرنس او دنه چا پتروزه تلم زه بالکل په خپل تلم یو بل د موټیویشن د لپاره زه اټ کوم خبره چې خلک اکثر وایي چې دلته GRE GMAT او دا ټیسټونه دي هر سټوډنټ زدای ته ډیفرنٹ دي ما چې کله یونیورسيټي ته اپلای کوله ما ورته ډایرکټ لیکل په ایمیل کې مرته لیکل چې الان کې دا ډېر ناممکنه خبره ده کې دي چې څوک نه مني ما ورته ما سره دوه ټیم نو چې آیلټس کوم کستا د انګلیش سره ریکوایرمنټ نو ما نه ډایرکټ تاسو کا ځکه چې زما MBA نه پس ما پروفیشنل فیلډ کې زه جوائن کړل او ډایرکټ داغې نه پس ما خپل کمپنی او ما سټیټ بانک اف پاکستان کې جاب کړی دی ما بیسټ ریسمنټ کې جاب کړی دی نو ما ورته چې زه ډسټینکشن هولډر ام نو زما ته تاسو کولې انټرویو کولې او زما د انګلیش سرټیفیکیټ ته ساجت نشته ما یونیورسيټي ته ویلو چې زما مرګري اوس هم اکثر
کوي ځکه ما رولز د ځان لپاره لک چینج کول نو هغه ما ته وی ټیک ته سر 60 منټس انټرویو به وکړو موږ باغی کې ستا چیک کو نو یونیورسيټي ټو یونیورسيټي یاد ساتي په ویب سټ کې هغه نه منشن کړي هغه بالکل زماغي منشن کړي دي چې 7.8 او 8 بانډز هغه غواړي وړاندې چې سورم بانډز دي آیلټس ما ته پته هم نشته ځکه ما کړه نه دی آیلټس نو هغه ایکسپشنل کوي خو ډیپند په سټوډنټ کوي دغه یونیورسيټي سکالرشپ هم نه منشن کوي په ویب سټ بعضی سکالرشپ داسي یا ساته هر یونیورسيټي وکیل خان سے فلی فندډ سکالرشپ ورکوي خو په ویب سټ نه منشن کوي هغه ډیپند په سټوډنټ کوي چې سوره ایکسټریم پور یونیورسيټي پوش کی ډپارټمنټ پوش کی هغه یونیورسيټیز هغه ته ورکوي خو دا صرف سلیکټډ سټوډنټس ته پاره چې چاته نه پتا هغه یونیورسيټي باندې ډیپند کی تاسو چې هغه پوش کوي هغه تاسو له سکالرشپ درکوي خاصي مطلب دا چې دا انټرویو دم پاس کړل بیا تاسو چې آی 9 چې کوم فارم دی هغه فل کا بیا اور پسې چې کوم دی ډي اس 160 کوم چې د ویزې لپاره د اپلیکیشن دی چې هغه تا امبیسی سره رابطه کې کوي او امبیسی ډي اس 160 چې جمع کو نو بیا چلو شو ویزا ته ملو شو څنګه چلو شو بیا ایگزیکټلی ډي اس 160 فارم هغه صرف ما ته لینک را فارورډ کو د دې نمخ کې د سټوډنټانو د پاره یو فی ورته وي سرویس فی ورته وي نو سرویس فی پیمنٹ ورته وي هغه صرف یو آنلاین ویب سټ دی هغه ته بتا سولر چې خپل بیسیک ډیټیلز ورکه فټ پول کې او د آی 20 چې کوم انفارمیشن ریپورت پکې هغه د سټوډنټ لپاره ضروری دا ګورنمنت ته د یو اس ګورنمنت ته پیمنټ زی هغه ته آی سرویس فی ورته وي هغه به تاسو فیل کړئ دا هغه نه پس د ډي اس 160 فارم لینک ما ته هغه را فارورډ کو یونیورسيټي هغه کې صرف هیڅ هیلپ نه کوي ځکه هغه د یو اس ګورنمنت ویب سټ دی اکثر خلک کوي چې دا زمونږ ایجنټان هغه مونږ لفیل کی مال یونیورسيټي هغه نشو فیل کولای او نه هغه کې تاسو له دغه کول شي هغه ما فیل کو هغه کې نه پس مال هغه د ویزې اپاینټمنټ راکو اپاینټمنټ کې اکثر خلک دا کوي چې ایجنټان ورته وي چې تعالی اپاینټمنټ را مخ کې کوم چې تعالی دا کوم نه زه ته اکثر ویم اپاینټمنټ دا د یو اس ګورنمنت ویب سټس دي د پاکستان یا د کینیډا وټ ایور چې سوره ایجنسی هغه کې اس نشي کوله هغه کې تاسو ته داسي چې اپاینټمنټ کې یو ډیټ مونږ ته راکې چې فار ایگزامپل زما انټرویو د په جنوري کې یو ډیفالت اپاینټمنټ راکې هغه نه پس مال هغه 3 چانسز راکې د یو اس ټراول هغه چې کوم پورټل دی د اپاینټمنټ لپاره 3 آپشنز دي ما سره بای ډیفالت که زما جنوري کې اپاینټمنټ نو چې سبا را پورټل کولاو کوم نو زه هغه اپاینټمنټ را مخ کې کول شم په خپل باندې ما سره دا اختیار شته یو اس ګورنمنت لکه دا کوم ځان لري سړی وساتي چې دا کوم د زماله پیسې راکړه خلک نه ایجنټان مونږ سره دغه کوي چې مونږ ته وایي چې زه تاسو له اپاینټمنټ مخ کې کوم دا غیم خلکو نه یو لک روپۍ اخلي سټوډنټان ورکي هغه هیڅ نشي کولای دا د یو اس ګورنمنت ویب سټس دي د کې هیڅ څوک نشي کولای هغه تاسو ډیټیلز اخلي او پاغي کې چې کینو تاسو سره 3 چانسونه دي په خپل تاسو هغه اپاینټمنټ را مخ کې کولای شي چې یو پیر زما جنوري کې بوک شو نو زه دا د جذب بل رسپورټل ګورم ماته په دسمبر کې سلاټ تاریخ کاری کې یو بل خبر عمر فاروق اپاینټمنٹ اوس مثال په توګه ستا په یونیورسيټي کې اډمیشن اول خو ته اډمیشن کړو ویزې لګول نه مخکې ته اډمیشن کو داخله دی وکړه دا سمستر پیسې د سور اغستې د لومړي سمستر زما د سمستر فی چې کوم لومبي مونږ نه اخلي لومبي مونږ نه صرف سیټ ریزرویشن اخلي او هغه نه پس بیا پیمنٹ مونږ کو سیټ ریزرویشن لپاره یو مینیمم اماونٹ زما د یونیورسيټي خو $2500 $1500 خو کوم چې پاکستاني تقریبا 6 لک روپیا جوړي ایگزیکټلی نه ها هغه د نواغسته او $2500 فیس ته اوس دی وخت چې کم دن ته په یونیورسيټي کې چې مطلب دا چې بیا ته لړې ویزا ته ملوش نه غل لیټر د ځان سره امبیسی ته نو چې ما ویزا انټرویو دغه شوی د په یونیورسيټي کې اډمیشن شوی دی هغه په بنیاد باندې بیا سره چې کم دن دغه ورکې اپاینټمنټ هغه ارسیز آنلاین دی یو اس امبیسی ته مونږ اکسس نشو کولای هغه ډي اس 160 چې کله مونږ فیل کو نو مونږ پکې هغه ټول ډیټیلز ورکو چې زمونږ انټندډ ډیټ اف ارایول یو اس تکل دی مونږ به یو اس تکل راځو هغه آی 20 کې منشن چې زمون کلاسز بدلته نه شروع کیږي نو نارملی د سټوډنټس اف 1 ډیر خلک اکثر دام کنفیوز وي چې څوک په ویزټ ویزا راځي نو هغه تکال پس اپاینټمنټ ملاويږي زمون د سټوډنټس لپاره دا سي چې 2 میاشتو کې ودن 2 منثس ودن 1 منث ډیپند په هغه باندې کوي خو که هغه کې ملاو نشي یونیورسيټي تاسو له هغه کې یو سلاټس وي ایمرجنسي سلاټس ورته وي هغه تاسو د درکول شي نو تاسو ویزا د کول شي البته تاسو چې څنګه ما وي 3 سلاټس وي تاسو یو پیر جنوري کې او که تاسو کلاسز دا غي نه مخ کې شروع کیږي نو تاسو سره 3 چانس لري بل پیر چې تاسو سبا پورټل په خپل کولاو کوي نو اپاینټمنټ را مخ کې کول شي نو کدریو پیره کې را مخ کې نه شو تاسو د کلاسز نه نو بیا تاسو دا چل کول شي چې کانسلیټ چینج کول شي ایجنټان هم دغه طریقه کوي تاسو نه صرف پیسې اخلي سټوډنټانو نه تاسو دا چل کولی شي تاسو یوزر نیم او پاسورډ د نواخلی مغیس تاسو د یوزر نیم په ایگزیکټلی صرف دا پورټل استعمالي کچاري دا درې چانس تاسو استعمال کړو تاسو کلاسز په دسمبر کې دی اپاینټمنټ بیا را مخ کې نشو نو دای دا چل کوي چې دی دا کانسلیټ چینج کی د اسلام آباد په ځای کراچي کې وګوري نو کراچي کې اپاینټمنټس کې دی شي په دسمبر کې کني بیا لاهور کې چې نو کانسلیټ چینج کی کا هغه مونږ شي نو په یو اس ټراول ډاک باغي اپاینټمنټ پورټل کې یو سلاټس وی د ایمرجنسي لپاره چې تاسو ایمرجنسي
ایجنسی وکړئ نو تاسو ورته دا پروف کوئ چې زما د I-20 له زما کلاسز مخکې شروع کیږي ما هغه 3 چانسز یوټیلایز کړل خو زما اپوینټمنټ لیټ دی نو ما تیرا مخکې کوي خو نارمل سټوډنټ ته اکثر دا مسله نه راځي دا صرف چې څوک په دې مطلب دا تاسو خبر نه چور دا ځکه زمونږ خلک چې کم دي نو خلکو سره خو ځنې سره پیسې شته او ځنې سره نشته نو په پیسو باندې خلکو له پیسې ورکوي او چې کم دي نو بې ځایه ورکوي دا دا په دې باندې چې کم دي دا په خپل هم تاسو کولای شئ ډېر په اسانه باندې کیږي کوم یوزر نیم او کوم پاسورډ چې تاسو سره دی هغه چې تاسو ایجنټ ته ورکوي نو هغه پاسورډ هغه په خپل کولا وخت روزانه ګوره نو که چې ته اپوینټمنټ پکې مخکې راغلی سړی را مخکې کولی درې پیری دا عمر فاروق ویزه نه ما دا ډېرو خلکو تجربه پرانا کې ده بلکې ما په خپل هم داسې کړی زه چې کم دي نو خپل مور امریکا ته د ویزټ ویزه په باندې راولم ځکه چې دلته خوشاله نی بیا زی واپس زی زر لړ شي نو په ویزټ ویزه دلته چې دا دویم ځل چې هر 15 کالو ویزه وته زه لګوم د پاکستان نه مور ته نو او گرین کارت چې واخلي نو گرین کارت کې بیا پاکستان ته لړ شي وخت ډیر زیات تیر کی نو دغه پکې یو مسلې خیبر پختونخوا ته کنه په پاکستان صوبې انیوی اوس لازم دی خبرو ته چې $2500 د جمع کړو ویزم د تملو شو بیا څه طریقې کارو مغه نه مخکې سټیپس چې ویزه راته ملاو شو نو اکه خبره چې اول خو خلکو یقین نه کوي چې د US د امبیسي نه ویزه هغه کې د US امبیسي چې کومه ویزه هغه ټوله انټرویو بیس وي چې څنګه تاسو د اپوینټمنټ در کې په پرټیکولر ډیټ باندې به تاسو اسلام آباد چې کوم رامنا 5 ته لړ شي هغه کې مغې د شټل سرویسز د لپاره چارجز خلکو نه سیوا اخلي څوک 3000 اخلي څوک 5000 اخلي التم دوه قسمه سرویسز دي 1 کیلومتر لار وي نو د هغه خلک 5000 روپے اخلي نو چې تاسو امبیسي ته ورسېږئ نو اکثر خلک دا تاسو کوي چې 3000 ولا تاسو کو ورته وای چې مال اکانومي کلاس ټیکټ راکنه 3000 ولا درکول شي خو هغه سټوډنټان اکثر یری چې ستا انټرویو سهار 8 بجې دا نو تاسو لبزه 9:30 بجې شټل کې گاډي در کوم شټل مين گاډي ولاړی الته کې بمبوزي نو هغه تاسو صرف یری ځکه چې زما انټرویو الته کې و 8 بجې او زما شی و 1 بجه چې تاسو امبیسي ته کله دن نشو نو هغه کې به تاسو 2-3 لینو کې ودرېږي نو دن نه بځه او هغه ټوټلی د ټول نه ټف چې کوم ځای ما چې تاسو ته دغه یونیورسيټي ته کې خلکو ته اډمیشن ملو شي خو خلکو ته امبیسي ویزا ریجیکټ کوي یاد ساتئ د ویزې د ریجیکشن مین ریزن دا سیکشن 214 بي ورته لګي هغه دا لګي چې تاسو ورته ټایز شو نه کوي کنټری سره هوم سره ورته ټایز شو نه کوي ډیفرنٹ ټایپس اف ټایز وی فاینانشل ټایز وی سوشل ټایز وی هغه کې دای چې تاسو باغه په دې کنوینس کوی چې زه چې کوم US ته راځم زه یو ټمپرری یو کال لپاره راځم زه دا پرټیکولر سکل اکوایر کوم زه پاکستان ته واپس ځم او زه به دغه سکل استعمالوم په خپل بزنس ډیولپمنٹ کې یا د پاکستان د خلکو د پاره یعنی که تاسو په هغه کنوینس نه کوو هغه تاسو ته هغه ځکه زیات تر خلک په دغه ریجیکټ کوي چې هغه ته پته راځي دی به US ته راځي او دی به واپس نه ځي د ټول نه مین سیس چې د US ته هغه داري هغه به تاسو کنوینس کوي چې زه به واپس راځم زه به دا سکل اکوایر کوم او زه به پاکستان کې د خپل بزنس ډیولپمنٹ کې استعمالوم او دغه به کوم زه به الته اوسېږم نه نو دې لپاره بیا خلک د ځمکې ډاکومنټس ورکوي چې زه صاحب جیدات سړی یم زما دلته ځمکې دي زما دلته پراپرټیز دي یا ورته څوک چې کوم جاب لیټرز دي هر سړي خو ګوره د غریب سړي هم د حق دی ایگزیکټلی لکه مثال په توګه په خپل د غریب پلار زوی ما ایگزیکټلی د حق لرم چې زه په امریکا کې په سبق وایم ایگزیکټلی په زما ځمکې نشته بلنګلې مې نشته کورونه مې نشته گاډي مې نشته خپل ټانګه مې نشته یا چینچی مې نشته ټیکل مې نشته نه بیا څه کوي هغه US د ټول نه پاورفل کنټری د خلکو ته دا نشته پته دا واحده کنټری چې یو ډاکومنټ نه چک کوي عادل خان صاحب یو ډاکومنټ نه چک کوي په امبیسي کې چې تاسو انټرویو لړ شي تاسو به دونه پاندوړي تاسو به دا ایکسپیکټ کوئ چې هغه مال ډاکومنټس ګوري په DS-160 کې تاسو صرف انفارمیشن پټ کړي او تاسو سکین ډاکومنټس هغه ته نه سبمټ کوئ یو ډاکومنټ د یونیورسيټي د ټرانسکرپټ او د بانک سټیټمنټ یو مونږ نه سبمټ کوو که تاسو ځان سره ډاکومنټس امبیسي ته وړي هغه سره دوه ټیم ني ماکس ټو ماکس هغه د 91 منټ نه والي تر 3 منټس کې تا انټرویو اخلي تا ته په US اکا ټایم وي اکسپټنس یا ریجیکټنس هغه تاسو ته یو ډاکومنټس نه چک کوي نو کدی کې سو کوی چې صاحب جیداد دی هغه ځان سره د کروڑونو پراپرټي وړي هغه مغه نه ګوري زما داسې ملګری دي چې هغه سره په کروڑونو دي زم تاسو غونډه کې غریب هم زمونږ هم ډیر زیات جیدادونه نو زمان بانک کې دونه پیسې نه زما ملګرو سره په کروڑونو دي مین سیس تاسو په سکل له په هغه کنوینس کولو تاسو باډي لانګویج هغه ته شو کوي چې بای زم واپس راځم هغه وربلی هغه صاحب دی خو یقین کوي خو هغه ته دونه کانفیډنس سره ویل پکار دي چې واقعي زب واپس راځم properties documents یو نه چک کوي زما یو نه چک کړو نه چې کوم زما فرندز راغلي دي دا غي ډاکومنټس چک کوي او نه هغه ویریفای کوي ځکه نه آنلاین مونږ ډاکومنټ سبمټ کړی پورا مطلب دا چې دغه شي یاره نه ده پکار ایگزیکټلی نه دا پکار یا خو د ویزه در کې کنه در کینو خو اوس دا راته وایا چې اوس ته چې کم دینو ویزم د تو لګی دا په ویزه کې ته ویل چې کم کم تاسو نو شي خبره د موکړلې اډمیشن کې چې تاسو کوم خبره وی هغه مو شولې ګوره د کې د سلیبس نه بهر څه نه وی کته چې کم دینو چې سړي په امریکا ته راځي نو تاسو خپل یاد بوي کنه اوس مثال په توګه امریکا ته سبق لرا سم کریکټ زما په زړه کې غلا نه وي
او زه سبق لا راځم نو زه به ټولې خبرې ورته صفا وکړم کنه زه به راځم سبق باندې مې سبق وي او مقصد مې بل څه وي هغه بیا سړی چې کم دی نو ای په پوهېږي ته چې هلته کاونټر ته لاړ شې چې کم دی نو ښه تجربه کار کسان کینولي هلته کې او هغې چې تا ته وګوري نو به پوه شي چې دا سړی په سور اوبو کې دی که نه لس کاله بین پې لګوي چې ډاکومنټس فورج وي ډاکومنټس کې غلطي وي یا فیبریکیټډ وي نو 10 ایئرز بین پې لګوي نو کوشش پکار دی چې اوریجنل ډاکومنټس ورته ورکړي باقاعده یو سټوډنټانو سره دغه یاره ده چې بله کیسه دا عمر فاروق ته تپوس کولی شي که مثال په توګه زه دروغ وایم زه ځان یادوم ویزه کې دروغ وایم او ویزې به نه لرم هغې څه د نورو خلکو کارونو مشکلات هغې ته جوړېږي ځکه چې بیا هغې سکروټني زیاته کړي جایزه اخیستل د خلکو چې کوم دی لټون سیوا کړي ښه اوس عمر فاروق چې کوم دی د هر څه وشو امریکې ته راغلی ویزې اوس دې وخت کې د یونیورسټۍ فیس چې ورکړې د هر څه ورکړې د جیب ورکړې اوس څنګه چل دی دلته کې په امریکا کې امریکا کې دا چې تاسو سره پارت ټایم جاب اپورچونټیز هغه نه ورکوي یونیورسيټیز ورکوي که یونیورسيټیز کې سلیکټډ سیټ چې صرف یونیورسيټي ورکوي او باقاعده الاود نه چې لکه سټوډنټان جاب وکړي ځکه یونیورسيټي ته شي وي د دې سټډیز داسې دي چې لایک ټف وي پورا سکیجول پلان وي نو اساینمنټس وي کویزز وي پروجیکټس وي نو داسې پروجیکټس وي چې لکه هغې کې مونږ ته یو خو ټایم نه ملاویږي نو جاب نی او بل ډیګریانو کې ډیفرنٹ ټایپس لکه زما ډیګري 1 ایئر د پاره ده نو د 1 ایئر نه پس د جاب کول شم خو د 1 ایئر نه پس یونیورسيټي ما ته وي چې ته دا پرټیکولر جابس کې دا بنه کې چې ستا کم انالیټکس کم فیلډ اوس د وخت اوس د خرچه رقم ځنه پوره کېدل ته چې یونیورسيټي مور پلان تر علی کړل ته اوس کې پیرنټس راته را لېږي فی الحال خو کورونه څومره خرچه ده یو سمستر دی څومره خرچه ده څلور 15 میاشتو زما د یو سمستر خرچه را 25000 $15,000 ده کریکټ 15 لک روپۍ شوي کریکټ یونیورسيټي پکې ماته سکالرشپ راکړی دی یونیورسيټي ماته 28-30% سکالرشپ راکړی دی 30% سکالرشپ درکړی یونیورسيټي کې اوس جاب نشي کولای دی وخت کې کنه تاسو یو کال پس پکې بیا یونیورسيټي کې ورسره زه کوم زور سره یونیورسيټي کې ګلوبل امباسډر یم او سو سمستر دی ټوټل ستا زما سلور سمستر دی پورا 1 ایئر ډیګری ده صحیح ده ښه یو ایئر ډیګری سلور سمستر دی مطلب دا دی نو پوه شو خو دغه مطلب دا سبق چې ته وې نو ستاره ډیګری به ویلیو هم وي دغه هم وي او دا کوم ځای چې پاتې کېږي د دې کرایه څومره ورکړې د میاشتې مونږ خو د کیمبریج ایریا سره نو دا لګ ایکسپنسیو د ځکه ما سره چې کوم فرندز دي نو زمونږ لون ته کې ایریا ایکسپنسیو د کیمبریج کې دا لګ ګرانه د تاسو د دینه بهر ملاوي دي چې مونږ دلته کې ورکو $25,000 پورې ورکو صرف د رنت په دلته کې ملاویږي خلکو ته لکه چې په څوک په شیرډ کې ظاهره خبر د اخلي نو $600 $700 پورې په اسانتیا پورې ملاویږي پر کس صرف د رنت هغه نه پس د فود دور نه راځي د فود چې هارډلی راځي نو $150 پورې به راځي چې شیرډ کې کمباین سو کوي نو هغه کې دونه خرچه نه راځي خو ظاهره خبر د ما سره زمونږ انډینز مرګري زمونږ یونیورسيټي ټیم دلته کې دغه د مونږ کیمبریج کې اوسېږو نو کیمبریج ایگزیکټلی کیمبریج ځان زه دا وایم چې کیمبریج دی وخت کې غسیمه ته چې کم دینو یو پیغله هم راغله د بلوچستان او اکارډینګ ټو هر غړو باندې پیغله چې په هاورډ کې اډمیشن شوی دی نو ما ته پته لګیدل چې کیمبریج څومره ګران دی په میساچوسټ کې بس اجازه هم در کوم ځکه چې غواړم او په وخت د بلنه در کوم عمر فاروق نور خبرونه کې په نور موضوعات په هم سره خبرې اترې کوم ژوند دې خدای خوشاله کړه په میساچوسټ کې اوس بالکل الحمدلله صحیح ده نور خبرې اترې به هم کو په نور خبرونو کې نور پروګرامونو کې یو جهان من ته کوم نه خوشاله اوسې چې وخت راکو راځه خبرې اترې وکړي الله خوشاله ساته ډیر مننه ثانک یو السلام الله